په سوپر اور کې د جیمی نیشام شپږیز یې د هغه لرزونکي ژوند واخیست. ګرانو لیدونکو، که چیرې تاسو د سپورت او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو دغه چینل مو په خدمت کې دی، حتما یې درسره سبسکرایب کړئ. د نړیوال جام په فاینل لوبه کې هر کله چې نیوزیلند او انګلند یو د بل سره مخ کیږي، هره لوبډله کوشش کوي ترڅو مقابله لوبډله ماته کړي او جام خپل کړي. خو لوبه هغه وخت لا پسې رنګینه کیږي چې لوبه مساوي کیږي او سوپر اور ته ځي. په سوپر اور کې عجیبه واقعه راځي. کیسه داسې پیلېږي. هر کله چې په سوپر اور کې نیشم د ارچر په توپ شپږیزه ترلاسه کړه، ډاون ګارډن چې د نوموړي د ماشومتوب استاد او د کرکټ روزونکی و، دغه لوبه یې ننداره کوله چې د نیشام له شپږیزې سره سم ترې ساه والوته. دا یوه عجیبه واقعه وه. له دې وروسته نیشام وویل دی زما د ماشومتوب استاد و او زما کرکټ له ده څخه زده دی، نو دی زما یو ډېر ښه استاد و، زه د ده پر مړینه زیات خفه یم. موږ ته دوه خفګانه راغاړې شول، یو مو جام وبایلو او بل مو تکړه روزونکی وبایلو. د نړیوال جام وروستیو دوو پایلوبو ته انګلند، استرالیا، نیوزیلند او انډیا لار پیدا کړه چې سیده ترې نیوزیلند او انګلند فاینل ته لاره ومونده. پاتې دې نه وي چې په نوموړو لوبو کې افغانستان په 0 سره، یعنې د 0 په توپیر یوه لوبه یې هم ونه ګټله او هېواد ته راستانه شول. مننه.